بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ګرانو کتونکو زنن یو ځل بیا په دغه ویډیو کې تاسو ته حاضر شم چې زه به نن تاسو ته په دغه ویډیو کې د مانزه فرایض بیان کړم چې په دغه مانزه کې څو فرایض دي، ځکه چې موږ د اودس کوم فرایض او کوم سنت مستحبات او مکروهات او نواقض هغه بیان شوي دي چې هغه لینکونه به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړم. ګرانو کتونکو په دغه مانزه کې ټوټل 14 فرایض دي. دغه فرایض کتابونو را نقل کړي دي چې په دغه 14 فرایضو کې 9 شرایط دي او 6 ارکان دي. که چېرته یو انسان په دغه 14 فرایضو کې یو فرض ادا نه کړي یا یو فرض نیمګړی وکړي، په هغې کې دی کمی بیشی وکړي، نو هغه دپاره څه طریقه ده د هغه لمونځ کېږي او که نه کېږي. تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ځکه چې دغه فرایض په تاسو باندې زده کول دا فرض عین دي، ځکه چې هر هغه انسان چې هغه بالغ وي، مسلمان وي، په هغه باندې 15 وخته لمونځ ادا کول دا فرض عین دي. او دغه لمونځ دپاره چې کوم شرایط دي نو په هغې باندې به اول تاسو ځان برابروئ، هغې نه وروسته به ستاسو لمونځ ادا کېږي. په دغه مانځه کې چې کوم 14 فرایض دي، په دغه فرایضو نه چې کوم اولني 9 شرایط دي چې دا د مانځه نه بهر رادرومي، اول به دغه شرایط زه تاسو ته بیان کړم. اول نمبر شرط د دغه مانځه دپاره هغه طهارت د بدن دی، یعنی چې ستا کوم بدن دی په دغه بدن باندې به پلیتی یا نجاست نه وي. که چېرته دغه بدن باندې پلیتی یا نجاست وو نو ستا دغه بدن چې دا پلیت دی، دا نجس دی، او په دغه حالت کې ستا دغه لمونځ نه ادا کېږي. نو اول نمبر فرض دغه لمونځ دپاره چې کوم دی هغه پاکي د بدن حاصلول دي. دویم نمبر شرط دغه مانځه دپاره پاکي د کپړو ده. که چېرته یو انسان دی هغه کپړې نجسې وي یا پلیتې وي نو په دغه صورت کې دغه انسان لمونځ نه کېږي. خو بیا په دغه پاکۍ د کپړو کې یو مسله ده، که چېرته یو انسان دی د هغه دغه کپړې دومره پلیتې وي چې د هغې مقدار د هغې اندازه چې ولګوي چې هغه په دغه تلی یعنی دغه ورغوي په مقدار باندې هغه نجاست جوړیږي، نو بیا دغه انسان دغه لمونځ کېږي یا دې نه کمي نو بیا لمونځ کېږي. خو که چېرته دغه تلی نه چې په دغه تلی کې څومره اوبه قرارې نه سي، د هغې نه زیات په دغه کپړو باندې نجاست وي او پلیتي وي، نو بیا په دغه شان د کپړو باندې لمونځ نه ادا کېږي. او که چېرته یو انسان لمونځ کړی و او بیا چا ورته وي چې ستا په کپړو باندې خو پلیتي ده، نو هغه به وګوري که چېرته دغه پلیتي د دغه تلی دغه چې اوبه په کوم ځای کې قرارې نه سي دې ته رسېږي، نو بیا په دغه صورت کې دغه لمونځ شوی دی یا دې نه کم وي نو بیا هم شوی دی. او که چېرته دغه پلیتي د دغه تلی د دغه مقدار نه زیاته وه نو په دغه صورت کې دغه انسان لمونځ نه دی شوی، دی به بیا دوباره د خپل لمونځ اعاده کوي، راګرځوي به یې. دریم نمبر شرط د دغه مانځه دپاره دی هغه طهارت د مکان دی، یعنې چې ته په کوم ځای کې لمونځ کوي هغه ځای به صفا وي، هغه به طاهر وي، هغه به پاک وي. که چېرته یو انسان په پلیت ځای کې نجس ځای کې په لمونځ باندې ودرېدل نو دغه انسان دغه لمونځ نه کېږي، ځکه چې دغه طهارت د مکان دا د لمونځ دپاره شرط دی، دا فرض دی ورله. څلورم نمبر شرط د دغه مانځه دپاره هغه عورت پټول دي. دغه عورت چې دی سړي دپاره څومره دی، زنانو دپاره څومره دی، ما په یو ویډیو کې هم تاسو ته ذکر چې هغه ویډیو به زه تاسو ته پای بټن کې درکړم. د سړي دپاره چې کوم عورت ته کتابونو نقل کړی چې دغه نوم نه واخله تر دغه زنګونانو سترګو لاندې ځای پورې دغه عورت دا د سړي دی. او د زنانه مکمل بدن چې د عورت ته ما سوا د 3 شیانو نه چې هغه لاسونه تر مړوندونو پورې او کوم مخ چې مخامخ په نظر باندې رادرومي هغه مخ، او دریم نمبر خپې تر ګیټو پورې دغه 3 شیان دا په عورت کې د زنانه په لمونځ کې نه رادرومي. یعنی که چېرته زنانه په لمونځ کې دا ښکاره وي نو د هغې لمونځ کېږي، څه خبره نشته، او دې نه ما سوا مکمل بدن به پټ وي. پنځم نمبر فرض یا شرط د دغه لمونځ دپاره چې دی هغه قبلې طرف ته مخ کول دي. یعنی یو انسان دی هغه لمونځ کوي، هغه ته د قبلې پته وي، نو ته به دغه لمونځ په طرف ته قبلې کوي، ځکه چې دا د لمونځ دپاره شرط دی، دا ورله فرض دی. که چېرته یو انسان ته پته نه وه
او هغه په یو ځای کې په مونځ باندې ودرېدلو، نو هغه له پکار دی چې هغه سوچ وکړي چې قبله کوم طرف ته ده. چې کله دغه انسان ګمان غالب شي په یو طرف باندې، نو په هغه طرف باندې د مونځ وکړي. او کله چې دغه انسان مونځ وکړي بیا ورته چا وایي چې ستا خو دغه مونځ په غلط طرف باندې کړی، نو دغه انسان مونځ شوی دی. او که چېرته یو انسان په مونځ باندې ودرېدلو، د سوچ وکړو غالب ګمان سره چې دی په یو طرف باندې ودرېدلو، او په دغه مونځ دوران کې څوک راغی او درته ووایي چې ته خو په غلط طرف باندې ولاړ یې، نو دله پکار دی چې دی قبلې طرف ته رامخ شي او دغه مونځ قبلې طرف ته وکړي. نو 5م نمبر شرط دغه مانځه لپاره چې دی هغه قبلې طرف ته مخ ګرځول دي. 6م نمبر شرط دغه مانځه لپاره نیت کول دي. یعنی ته به نیت کوي چې زه دغه مونځ فرض کوم، زه دغه مونځ سنت کوم، زه دغه مونځ نفل کوم، زه دغه مونځ واجب کوم. یعنی دغه نیت کول مونځ دپاره دا شرط دي. او بیا په زبان باندې ویل دا چې د اولا او غوره خبره ده او ښکلې طریقه ده چې یو انسان دغه نیت په زبان سره ادا کړي. 9 نمبر شرط د دغه مانځه دپاره وخت، یعنی دغه مونځ په خپل وخت باندې ادا کول. مطلب دا چې وخت مازدیګر دی، نو تعالی د دغه مازدیګر وخت باندې د مازدیګر مونځ کول دا فرض دی. دا نه چې یو انسان د مازدیګر په وخت کې د ماښام مونځ کوي چې کوم ادا مونځ وي، یا د ماښام په وخت کې چې د هغه د مازدیګر مونځ کوي. نه، دغه مونځ دپاره وخت پیژندل چې دغه وخت د کوم مونځ دپاره دی، نو دغه وخت پیژندل دا د مونځ دپاره څه شی دی؟ دا فرض دی. دا اوه شرایط وو چې ما تاسو ته بیان کړل، دا د مانځه نه بهر وو. اوس چې په مانځه کې کوم دننه رادرومي هغه شپږ چې هغې ته ارکان ویلی شي، هغې نه اول نمبر چې دی تکبیر تحریمه دی، یعنی الله اکبر ویل. دا مونځ دپاره فرض دی. که چېرته یو انسان دغه تکبیر تحریمه ونه کړو، نو دغه انسان دغه مونځ نه کیږي. 2 نمبر رکن په دغه مانځه کې چې کوم دی قیام کول دی، یعنی ودرېدل دی، ولاړه ده. دا په مونځ کې فرض دی. که چېرته یو انسان قیام ونه کړو په دغه مونځ کې، نو دغه انسان دغه مونځ نه کیږي، ځکه چې فرض ادا نه شو. او کله چې فرض ادا نه شو، نو دغه انسان دغه مونځ نه ادا کیږي. 3 نمبر رکن په دغه مانځه کې قرات کول دی، یعنی مطلق قرات کول دی. که یو انسان چې دی د هر ځای نه قرات وکړلو، یو انسان د هغه سورې فاتحه وویله، هغه نه وروسته سورتونه پاتې شول، هغه رکوع ته لاړو، نو دغه انسان مطلق قرات وشو، یعنی فرض ادا شو، دی به آخره کې سجده سهو وکړي. یعنی مطلق قرات کول په مانځه کې داسې شی دی، دا فرض دی د امام صاحب په مذهب باندې. 4 نمبر رکن یعنی فرض په دغه مانځه کې چې کوم دی هغه رکوع کول دی. یعنی ته به رکوع ته لاړ شي او دغه رکوع کول دا په مانځه کې څه شی دی؟ دا فرض دی. او 5 نمبر فرض په دغه مانځه کې چې کوم دی، 5 نمبر رکن چې کوم دی هغه په دغه مانځه کې سجدې کول دي. چې کومې سجدې دي، دغه سجدې په مانځه کې دا فرض دي، لازماً به ته دغه سجدې کوي. که یو انسان نه سجدې پاتې شي، نو دغه انسان دغه مونځ نه کیږي. او 6 نمبر رکن یعنی آخري نمبر چې کوم فرض دی په دغه مانځه کې، هغه آخري قاعده ده. مطلب دا که چېرته یو انسان د 3 رکعته مونځ باندې یا 4 رکعته مونځ باندې ولاړ دی، او دغه انسان په دغه 4 رکعته مونځ کې یا 3 رکعته مونځ کې اولنۍ قاعده چې کومه وي 2 رکعتونه وروسته چې راشي، دغه ته پاتې شوله، نو خیر دغه واجب دو د دې سجده سهو کې دغه انسان دغه مونځ کیږي. خو چې کومه آخري قاعده ده چې 3 رکعته وروسته راشي یا 4 رکعته وروسته چې کومه آخري قاعده چې هغې نه وروسته موږ سلام اړوو، نو دغه آخري قاعده په مونځ کې دا بقدر تشهد، یعنی په اندازه تشهد باندې دا فرض دو. که چېرته انسان نه په دغه 14 فرایضو کې یو فرض پاتې شلو یا په دغه فرض کې کموالی وکړو، نو دغه انسان دغه فرض ادا نشو. او کله چې فرض ادا نشو، نو دغه انسان دغه مونځ نه کیږي. او کله چې یو انسان مونځ ونه شي، نو دغه انسان ګنهګارېږي، د هغې حساب کتاب ورسره الهو العالمین په ورځ د قیامت باندې کوي. مونږ تاسو له پکار دی چې دغه ویډیو مونږ تاسو نورو ملګرو سره هم شیر کړو چې هغې ته هم ډېره فایده ورسېږي. الهو العالمین دې به دغه بیان باندې اول ماله بیا تاسو له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.